ستاسو په نظر د عددونو جمع کول څه معنا لري؟ راځئ له یو نه یې پیل کړو. یو جمع یو، نو د دې حاصل څو کیږي؟ یوه لاره یې دا ده چې فکر وکړو. موږ یو شی لرو. د مثال په ډول دلته یو ارغواني دایره ده. دلته به یې کښېږدم. توپیر نه کوي چې هر څه چې وي، یوازې زه یې دلته په ارغواني دایره ایږدم. اوس به ورسره یو بل څه هم جمع کړو. ښه نو ځکه دا عدد په شین رنګ کې دی، دا دایره به هم په شنه رنګ سره رسمه کړو. دا به هم دلته کښېږدم. ښه نو یو جمع یو، یو جمع یو. ښه اوس دلته زه څو دایرې لرم؟ ښکاره ده چې دوه دایرې. نو دلته موږ لرو دوې دایرې. یو جمع یو مساوي کیږي له دوو سره. ښه نو دا هم وسو. نو دا یو منطقي لاره ده. اوس به لږ غټ عددونه وګورو. ښه نو کوم عدد مساوي کیږي له؟ دلته به یوه سوالیه کښېږدم. دا هم سوالیه. هغه کوم عدد دی چې مساوي دی له 2 جمع 3 سره. یو عدد مساوي کیږي له 2 جمع 3 سره. نو هغه به کوم عدد وي؟ مخکې دې چې زه پرې خبرې وکړم، تاسو یې هم له ځان سره حل کړئ. زه دلته 2 شیان لرم او غواړم 3 نور ورسره یو ځای کړم. نو زما ټول شیان به څو سي؟ ښه د دې 2 شیانو لپاره به ارغواني دایرې نه کار واخلم. اوس به یې وګورو. دا هم یوه او دا هم 2 ارغواني دایرې چې دلته مې رسم کړي. او دې خواته به 3 نورې هم رسمې کړم. دا هم 3 نورې. دا به په شنه رنګ وښیم ځکه 3 مو په شنه رنګ لیکلي. دا هم 1 2 او 3. نو زموږ ټولې دایرې څو دانې سوې؟ که یې وشمېرو نو 1 2 3 4 5. راځئ ولیکو. دا هم 1 2 3 4 او 5 دایرې. نو 2 جمع 3 یا هم 2 شیان جمع 3 شیان مساوي دي له 5 شیانو سره. نو زموږ د سوالیې قیمت دلته مساوي کیږي له 5 سره. نو د سوالیې د لیکلو پر ځای چې اوس به یې پاکه کړم، ویلی سو چې 5 مساوي دي له، نو لیکو چې 5 مساوي کیږي له 2 جمع 3 سره.